نن به زه تاسو ته دا دروغ ښیم چې لومړي ځل لپاره موبایل چا جوړ کړ او دا موبایل څه ډول او د نن ورځې موبایلونو سره څه توپیر لري او دا موبایلونو بنسټ څنګه کېښودلی شو. په 1980 میلادي کال لسیزه کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ نوې مرحله وه چې دې وخت کې ځینې انسانانو د تار نه لرونکو مخابراتو خوبونه لیدل. په همدې وخت کې موټرولا شرکت یو تکړه او زړور انجینر ډاکټر مارټن کوپر په نوم و چې د نړۍ لومړنی موبایل جوړولو په پروژه باندې کار پیل کړ او په 1903 میلادي کال کې د اپریل میاشت په 3 باندې همدغه مارټن کوپر د نړۍ لومړنی تماس هم د موبایل سره ونیو. دې موبایل ننني اثر سره توپیر په دې کې و چې وزن 2 کیلوګرام و او چارج له مخې تقریبا نیم ساعت کار کاوه او په همدې وخت کې بیه هم ډیره لوړه وه. له همدې کوچنۍ پروژې پیل وروسته ننني سمارټ فون ته یعنې نوې ټکنالوژي ته لاره هواره شوه چې دې سره موبایل کې نوی نوښت راغی او کال په کال دې کې نور تغیرات رامنځته شول چې دلته یو څو بیلګې تاسو ته وړاندې کوو. په 1915 میلادي کال کې سیمنز کمپنۍ لخوا C1 سوټ کیس لرونکي موبایل نندارې ته وړاندې شول. دې نه وروسته په 1986 نه تر 2006 میلادي کاله پورې د نوکیا کمپنۍ موبایل جوړولو کار پیل وکړ چې تقریبا 250 میلیونه په اندازه موبایل په بازار کې وپلورل شول. 2002 میلادي کال کې کیمرا لرونکي نوکیا موبایل هم بازار ته وړاندې شول. 2003 میلادي کال کې دې کې نور تغیرات هم رامنځته شول چې بیلګې په توګه 3G شبکې لرونکي وو. 2015 میلادي کال پورې نور تغیرات رامنځته شول چې مخکې کیمرا لرونکي وو، واتس اپ لرونکي وو، یعنې دې سره خلکو ډېر اسانه ایمیل یو بل ته انتقال او داسې نورو شیانو ته لاسرسی پیدا کړ. 2006 میلادي کال کې سکرین ټچ لرونکي نندارې ته وړاندې شول او 2014 میلادي کال کې فل ایچ ډي شبکې لرونکي موبایل هم نندارې ته وړاندې شول. په اوس وخت کې آیفون، ولټرا او داسې نور موبایل په بازار کې ډېر زیات پلورل کېږي. نو زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې تاسو کوم موبایل کاروئ او داسې د معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ملګرو سره ویډیو شیر کړئ.